نرستا د قرباني څو مختصر اداب بیانوم مختصر رسول الله صلی الله علیه وسلم ورونو دا طریقه و چې خپل قرباني به خپل حلال ولا عائشه رضی الله عنها وی مشهور حدیث ده واخذ كبش فاسجع الله رسول خپل ګډور خپل راونی خپل ګډ او خپل سملا او ثم ذبح او به خپل حلال ک او دا خپل ساروي خپل حلال وي هر شوقي سره چې کور کې ساروي لري هغه خپل ساروي خپل حلال کې او دا د نو چر پلانې سره راول موږ بل څه پیسې ورکو زمون ساروي د حلال کې موږ له سپین کې دا د خانانو ملکانو عادت پرې د زمون نبی د ټول نه لوی خانو محمد رسول الله د ټول نه لوی ملکو محمد رسول الله د ټول نه لوی امام لوی متقی او لوی بهترین شخصیت الله ورکړو بهترین او نازک بدن الله ول ورکړو د دې باوجود بخپل ساروي خپل حلال دا عبادت د بندگی ده چې زه په خپل بندګۍ شرمېږم او چې بل سړی براچ د سپینې جامې ځان از ټکوم بل سړی براچ منګ له بزبه کې منګ بل غوخه ورکو دا زموږ د نبی طریقه نو خپل ساروي باندې خپل چاړه راخل دا بهتره طریقه او دا صحیح حدیث کې راغلی بلکې د سیوا چې کوم زنانه کور کې هغه قربانیان اغستې وي او په وړو سارو کې داغه قرباني وانه صحابه بخپل زنانه ولونو ته امر کوي د خپل ساروي خپل حلالوي صحیح حدیث کې راغلی امر ابو موسی بناته ابو موسی خپل لونو ته حکم وکړ ان یضحین بأیدیهن بچو د خپل قربانی په خپل لاس باندې حلال کړي او صحیح بخاری کې یو حدیث ده کتاب الصید والذبائح کې ده یو زنانه په سارا کې بيزي سره ولي او هغه وخت کې یو بيزه بیمار شو یا شرم اخراغ دغه نه صحیحه وخړله هغه یو ګټه پیدا کړ تیرشن ګټه هغه بيزي په حلال کړه هغه ګډ په حلال کړ اغه مالک راغه نبی رسول ته قصه وکړه چې زمونږه سارا کې سارو مردارې دو زماغه وینځي حلال کړه دي و نبی رسول امر باکلها دغه په خوراک باندې امر وکړي چې دا تاسو خوري سودا لپاره جایز دي او بل روایت کې لا باس به په دې کې هیڅ باک نشته مسلمان زنانه د خپل ساروي په کور کې خپل ګډ ذبح کول شړې دي او ته ونی سو زنان دي بچاړه راکږي په خپل قرباني باندې دام زمونږ د دین د جهل علمیه ده چې مولیان ویل چې د خزې د الله ذبیحه ناروا ده بعض مولیان وایي چې د خزې اتیا کال عمر پیدا شو یا لساتیا کال عمر دا د سړی په حکم کې دغه دا لاله کوي نو خیر ده عام زنانه به لاله نه کوي بعض مولیان د څه چې خزه کله لاله کوي نو هغه به د چاړې سره وړو کشان لرګې نسی بیا به لاله کوي دا لاله بسې او که لرګې ونه دا لاله غلطه ده په دې باب کې 3-4 احادیث راغلي صحابه په زمانه کې به زنانه ولا لکوله کم کورنی ساروي چې دنه به کور کې او چار دیوالۍ کې دنه زنانه بخپل ساروي خپل حلالول دا زمنګ د نبی د صحابه سنت د زمارونو دوی دا خبره پر خودل په کاده جهل خبره بسړه سو پوری کوي دا ناروا خبره بسړه سو پوری کوي دا الله او د رسول خلاف بسړه سو پوری لګي خپل دین په جندل پکار دي چې زمنګ دین کې راغلي زنانو ذبیحه کوله قران سنت کې نقل لې زمنګ د نبی نه نقل لې د ابو موسی اشعری دوه روایتونه په دې باندې نقل لې په صحیح بخاری وغیرہ کې لہذا بدی خبره د عمل کول پکار خپل ساروي په خپل زنانو ولا لول پکار دي دا خبره زبر بار کوم ځای ذکر روانو یو ماشوم چرګوړه لاس کې نیولو او زنانه دروازې نه دنه ولاړه وا او امامه دا چرګوړه حلال که زمانه مخکې وسړه تیر شاغته امامه دا چرګوړه حلال کا به چې زه تیر دم ماته دا چرګوړه حلال کا ماته پته و چې دنه څوک مشران شمه په تیز ویل ما خپل مور ته وای چې حلال کا او دا سنت طریقه د الله چرګوړه زنانه شراله ولا مرداری کو زنانه نه حلالي و زنانه د الله ذبیحه خنه ده چا ویل دا خنه ده دیونه مسلمانانو ورو دین په جندل پکاره دین دا چې زنانه به ذبیحه کې دا مسلمانه زنانه ده په سنت طریقه پیږي مسلمانه ده کلمه ویل لا منس کې دا زنانه خپل ساروي خپل حلالول شي هیڅ ناروانه ده بل ادب د نبی صلی الله علیه وسلم دا چې چاړه به د ساروي مخ ته نه تیر کوله یو صحیح حدیث کې راځي نبی سم تیر شي او ملګری ساروي ودرولو او باغه زمانه کې چاړه تیر کول نبی صلی الله علیه وسلم تو فرمایل اذا ذبحتم فاحسنوا الذبح يا ذبحا واذا قتلتم فاحسنوا القتل وليحد احدكم شفرته یو سړی چې کله ذبیحه کوي نو خپل ساروي دي خسته ذبیحه کوي او د ساروي سره احسان وکي ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله په هر شي د لپاره احسان لیکلی دی فاذا قتلتم فاحسنوا القتل واذا ذبحتم فاحسنوا الذبح وليحد احدكم شفرته د خپل چاړه دي تیر کی وليرح ذبيحته او د خپل ذبیحه له راحت ورکی نو تیر چاړه ساتل او د ساروي مخ ته چاړه نه تیر کول بلکې ځان له بچاړي مخ نه تیر کې چې تر یو ساروي حلال کو دغه په خوا بل ساروي حلاله دا ساروي بدی پیږي د الله رسول فرمایلی دا د دوزله حلال کړه دا د ولا سزا ورکړه او دا د احسان خلاف ده زمنګ دین
د دې خبره هم خلاف دی چې څاروي ته ضرر ورسي زمونږ دین د دې خبره خلاف دی ځکه یو څاروي چې تاسو سملو چاړه دی پراخ کړو بل دی را وسغه پویږي چې ما ملالي دا د دوه زل حلال دا به داغه نه جدا پټ ځکه حلاله یو څاروي ته چاړه ته راکول څاروي په دې پویږي چې دا ملالي دا د دوه زل حلال دا زمونږ نبی بنا کړ دا د څاروي مخه ته چاړه وغیرہ ته راکول دا زمونږ نبی منع کړو دا صحیح حدیث کې راغلی بل نبی صلی الله علیه وسلم د سی ادب چې دا په مرفوع روایت کې راغلی دی او په بخاری کې تعلیقا راغلی دی معلق روایت دی چې د څاروي مخه به قبله ته اړوله دا قبله ته اړول د واجب درجه کې نه دی خدای الله د رسول فعل ثابت دی چې هغه د څاروي مخه قبله ته کړه او د صحابونو دا خبره ثابته ده چې هغه به کوم حیوانات اړول نو مخه به قبله ته ګرځولي او د مسلمانانو عادت هم دادي چې د مړو مخونه په قبر کې قبله ته ګرځي او د څارو مخونه قبله ته ګرځي دا زمونږ د نبی طریقه وا فعلی سنتو کې دا نقل لی واجب نه ده کم څارو نه حلاله ده کم څارو کې ساز خالي کوی ته ورځيږي او څارو لیوانه شو منډي وای قبله ته نه برابرېږي نو دا حلال ده د عبد الله بن عمر بارک دا راضي سید عبد الرزاق کې چې هغه باغه غوخه نه خوړله چې کومه غوخه څارو چې قبله ته نه ولال کړ هغه غوخه به نه خوړله ول چې دا زما طبيعت نه مني دا غوخه چې د قبله ته دا څارو نه ولال کړ صاحب به دې کې دومره اهتمام کاو دیونه دا سنت طریقه د قرباني کې څاروي قبله ته لالول د الله د نبی او د صحابونو دا نقل لی او د ډیرو صحابه کرامو نه دا اثر نقل لی کتابونو کې شته نو قبله ته لالول په دې ګس طرف به سمله دا طرف بلاندې کې خې طرف د پاسه کې او به دې خې وګبانی بخپه کې د څاروي بالاله غټه دعا به دا راغله بسم الله الله اکبر دا په کې غټه دعا راغله چې دا دعا به خامخوي کته قصدن عمدن پرخو د څاروي د مردار شدا د امام ابو حنیفه سے فتوا ده او دا راجح فتوا د قران سنت نه دا معلومیږي چې قصدن عمدن چې بسم الله الله اکبر په څاروي پرخو ده دا څاروي حراميږي د خوراک طلبار حلال لري او کته نه چرته ير شو سړي د ذهن نست هو ته ير شو بیا به څاروي حلال ان شاء الله تعالی بعضی ائمه کې قصدن د پرخو ده ملاليږي دا صحیح فتوا نه د قران نه معلومیږي چې قصدن د بسم الله الله اکبر پرخو ده څاروي دي حراميږي بعضو سلفنا دا نقل شغو بدا دعاګانې ویلي اني وجهت وجه للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين او ان الصلاه ونسكي دا دعاګانې به ویلي الیله مو کدا چې ویل ډیره خدا او دی بارکه چې کوم روایت راغله دغه کمزور دی چې دا صحابه بدا ویلي دا روایت کمزور دی لیکن عام دسی اذکار دی قران کې نقل له قربانۍ سره متعلق د کڅو کې وې خدا لیکن گچا و نه نو په دې باندې قربانۍ باندې اثر نه پریوزي خو بسم الله الله اکبر دا ذکر به خامخوي